لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. د خلاصون لارا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. راهي نجات لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. فتاوى علامات دیوبندی لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. مجلس الفقه دیوبندی علمی ټولنه وړاندې کوي. کند علم او عرفان مولانا دیوبندی مولانا دیوبندی د خپل عصر فخر الدین رازی د عصر غزالی د خپل عصر غزالی. درنو او قدرمنو اوریدونکو، فتاوا علامه دیوبندی چې د خلاصون لارې په نامه هم یادېږي، دا د دیني مسایلو هغه زرینه لړۍ ده چې د افغانستان د اسلامي امارت په دوران کې د شریعت غږ راډیو له لارې مستقیما خپرېدله. فتاوا علامه دیوبندي چې د سوال او جواب شکل لري، لومړی به اورېدونکو د شریعت غږ راډیو ته لیکونه لیږل او بیا به علامه دیوبندي رحمه الله د هغوی پوښتنو ته ځوابونه ویل. کند علم او عرفان مولانا دیوبندی مولانا دیوبندی د خپل عصر فخر الدین رازی د عصر غزالی د خپل عصر غزالی. مجلس الفقه دیوبندی علمی ټولنه وړاندې کوي. د هیواد مفتی اعظم مجاهد لوی هستی مجاهد لوی هستی کاند علم او عرفان مولانا دیوبندی مولانا دیوبندی. درنو اوریدونکو، دا علمي ټولنه چې د مجلس الفقه دیوبندي په نامه یادېږي، هغه علمي ټولنه ده چې د ستر نامتو دیني عالم شیخ القرآن والحدیث حضرت مولانا عبدالعلی دیوبندي رحمه الله په یاد کې جوړ شوې ده، ترڅو دغه علمي ټولنه د نورو دیني خدمتونو ترڅنګ د علامه دیوبندي رحمه الله ټول علمي اثار که تقریري دي او که تحریري هغه راغونډ او جامعې ته په منظمه توګه وړاندې کړي. نوموړې علمي ټولنې زیار ایستلی چې له 80 کیسټونو څخه دغه مسائل راایستلي او په کمپیوټر کې په جلا جلا توګه ثبت کړي او بیا یې ټولې مسلې پر خپلو بابونو او فصلونو تقسیم کړي دي. همداراز یې د مسایلو فهرست ترتیب کړی دی ترڅو اورېدونکي وکولی شي چې په اسانۍ سره مسله پیدا او بیا یې په کمپیوټر، موبایل یا MP3 کې واوري. یا د دې فتاوا علامه دیوبندي یوه ځانګړې فتاوا ده چې صوتي او تحریري بڼه لري. اوس یې صوتي اړخ ترتیب شوی او تحریري اړخ یې لا تر کار لاندې دی. انشاءالله تعالی په راتلونکي کې به له حوالو او تعلیق سره په همدغه ترتیب تاسو ته وړاندې شي. والسلام. مجلس الفقه دیوبندي علمي ټولنه. د هیواد مفتی اعظم مجاهد لوی هستی مجاهد لوی هستی کاند علم او عرفان مولانا دیوبندی مولانا دیوبندی د خپل عصر فخر الدین رازی د عصر غزالی د خپل عصر غزالی کاند علم او عرفان مولانا دیوبندی مولانا دیوبندی د خپل عصر فخر الدین رازی د عصر غزالی د خپل عصر غزالی.